ستاسو د کلي د ښکلا به درته څه ووایم ستاسو د کلي د ښکلا به درته څه ووایم زه یې د شعر انتها ته رسولی یم ستاسو د کلي د ښکلا به درته څه ووایم زه یې د شعر انتها ته رسولی یم او جوهر که هر څومره ناپوهه دی خو پوهه لري جوهر که هر څومره ناپوهه دی خو پوهه لري دې ناپوهۍ د یار ښکلا ته رسولی یم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد علی جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی قدرمنو نن مونږ د رزلټ ټي وي د طرف نه ستاسو لپاره د یوې مشاعرې اهتمام کړی دی او په دې مشاعرې کې موږ ته مرسته حاصلې ده د نوې سبا تنظیم شګی په هغې صدر دفتر کې یو وخت کې موږ موجود یو نو دغه چې کومه په تولاندې کې دا مشاعره موږ جوړه کړې ده نو په دې کې چې کوم ښاغلي شاعران موږ سره برخه اخلي د هغې نومونه ستاسو لپاره نشر کوم ښاغلی فاروق حسین فاروق یاسر علی یاسر محمد سعید عابد سیف الرحمن محتاج مومن خان مومن د پرملو فضل حسین فضل د ډاګې سپرونو آصف شهزاد حاجی ګل ظهیر شاه حسین شاهکار کیسر رضا رضا او سبحان الله پرهر نو د مشاعرې په شروع کې زه حاجی ګل ظهیر ته بلنه ورکوم چې هغوی تاسو ته خپل شعرونه وړاندې کړي ښاغلی حاجی ګل ظهیر زندگی تتړی وشوه په سلګو شوه ځواني هم یوه لمحه په تېرېدو شوه او چې ماڼۍ مې و د خیال آباده کړې چې ماڼۍ مې و د خیال آباده کړې د حالاتو په زلزل په لرزېدو شوه او راخورې شوې دا تیارې د لیونتوب دي راخورې شوې دا تیارې د لیونتوب دي دا د خیال زانګو زړه شوه پشلیدو شوه او اخیری شعر چې طوفاني چپې زهیره معلومیږي طوفاني چپې زهیره معلومیږي چې کشتی وه د حسرت په ډوبېدو شوه دا حاجی ګل ظهیر او زه بلنه ورکوم سبحان الله پرهر ته چې هغوی تاسو ته خپل تازه شعرونه وړاندې کړي ښاغلی سبحان الله پرهر د اسمیله مننه جوهر صاحب اوس شعرونه عرض دی چې جماعت के पड़ुम्बी सफ़ के कामत कवि अजी से जुमात के पड़ुम्बी सफ़ के कामत कवि अजी से चिकल रा बहर शिबिया गीबत कवि अजी से द खुदय पकूर के हम वर सरनो उदरेगे सफ़ के तो दुमरा द गरीबों ने नफरत कवि अजी से द खुदय पकूर के हम वर सरनो उदरेगे सफ़ की तो दुमरा द गरीबों ने नफरत कवि अजी से ज़ाहिर के खुला खैर रसीदिली बुजुर्ग कार और खुलैन दिन के सफ़ा मुनाफकत कवि अजी से او سپینګری شوي خو زړه د ګوره سپین نشو تر اوسه سپینګری شوي خو زړه د ګوره سپین نشو تر اوسه د دوه ورونو په منځ کې شرارت کوي اجي صاحب د ګل په شانتې خور د بېنکا په کور زړه کړه د ګل په شانتې خور د بېنکا په کور زړه کړه او اسرپ د جایداد او د دولت کوي اجي صاحب او په لوڼو تعلیم نه کوي غیرت ګڼي په دې کې په لوڼو تعلیم نه کوي غیرت ګڼي په دې کې د علم په جامه کې جهالت کوي اجي صاحب ټول عمر د پردي حقونه والد ځوانۍ کې اوس پرېوتې نو غم د آخرت کوي اجي صاحب پر هر وای بېشکه خدای رحیم د خدا ووره جواب د پردي حق په قیامت کوي اجي صاحب قدرمنو دا سبحان الله پر هر او زه بلنه ورکوم مومن خان مومن د پرملو ته چې هغوی موږ ته خپل تازه شعرونه وړاندې کړي ښاغلی مومن خان مومن د پرملو ډېره مننه غزل مطلع هغې نه مخکې یو دوه شعره چې ما خپل ځانکدن په ژوند کې دوه ځلې لیدلی دی ما خپل ځانکدن په ژوند کې دوه ځلې لیدلی دی او یو ستا د راتلو نه مخکې بل چې کله لاړې ته ما خپل ځانکدن په ژوند کې دوه ځلې لیدلی دی او یو ستا د راتلو نه مخکې او بل چې کله لاړې ته او اوس که به ژوندون د خپل مؤمن پوښتنه نه کوي دا هم ګورې یاد ساتي چې مړ شم بیا به جاړې ته او مطلب ده چې اختره تېر شوې خو په زړه مې یو ارمان پاتې شو اختره تیر شوې خو په زړه مې یو ارمان پاتې شو او ارمان مې دا دی چې دیدن مې د جانان پاتې شو او مونږ ټول عمر وروجه د انتظار نیولې مونږ ټول عمر وروجه د انتظار نیولې او روجه شوه ما د خو خسرت مو د اذان پاتې شو او ستا په قسمت کې خوشحالي رسیږي تل تر تله ستا په قسمت کې خوشحالي رسیږي تل تر تله او زما په برخه باندې ټول عمر خفګان پاتې شو او ځکه مې شونډې لکه مټه ځمکه وچاودلې ځکه مې شونډې لکه مټه ځمکه وچاودلې د زړه په دشته کې مې چاو چې د هجران پاتې شو او شعر دی چې د دې دنیا نه به بیا
جنت الفردوس جوړ شي خو د دې دنیا نه به بیا جنت الفردوس جوړ شي خو که انسان په حقیقت باندې انسان پاتې شو او مقته ده چې مؤمنه شم د زورورو کې دا هم پوره ده مؤمنه شم د زورورو کې دا هم پوره ده او تانه مې بیلې خو بغاړه مې ګریوان پاتې شو مننه قدرمنو دا و مومن خان مومن د فرمولو چې تاسو ته خپل تازه شعرونه وړاندې کړل. اوس فاروق حسین فاروق ته بلنه را چې هغوی تاسو ته خپل تازه شعرونه وړاندې کړي. ښاغلی فاروق حسین فاروق. اول په کلي بیا په کلو سپک شي اول په کلي بیا په کلو سپک شي درنیږي نه څوک چې په خپلو سپک شي او کوي به ناسته د درنو خلکو کې کوي به ناسته په درنو خلکو کې که زړه کې نه وي په کتلو سپک شي ژوندون یې ټول د اسویلو سره شي چې نابللې په بللو سپک شي چې د پښتو رسم رواج نه مني د ښار نه کلي ته پتللو سپک شي او ورلکه ځای د مشرۍ ورکوي په بد رد ویلو په کنځلو سپک شي او فاروق په خپله ګناهګار دی د خدای هسې نه نور په خدای بخلو سپک شي. قدرمنو دا و فاروق حسین فاروق چې تاسو ته خپل تازه شعرونه وړاندې کړل. او زه بلنه ورکوم د دې نشست بل ملګري یاسر علي یاسر ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام وړاندې کړي. ښاغلی یاسر علي یاسر. بسم الله الرحمن الرحیم. یو څو شعرونه به درته ووایم او بیا به د ترنم کې یو غزل ووایم چې د ګل نه شوه بې څنګه ګلالۍ وشوه بدرنګه او په چل خواته رانږدې شوه ویې زیم ستا نه دنګه او تا له کور به جوړوم هم سره د سور پالنګه چې خماره خمار ګرځم دا نشه کوم د بنګه او یم په تا باندې مینه او غږ کومه نه د ننګه زما مور ته وی چې مور یو څنګه ښکارمه د رنګه وی یاسر له به مې غواړې ورته ناسته وه پلنګه. دا یو غزل دی کوشش کوم چې ترنم کې درته ووایم د اشنا دغه ستم مې حق حیران کی سر ګلونه رانه غواړي په خزان کې سر ګلونه رانه غواړي په خزان کې د اشنا دغه ستم مې حق حیران کی د اشنا دغه ستم مې حق حیران کی دغه وایي ګله هلا بدر زما دغه وایي ګله هلا بدر زما چې باران وي او وریځ نه وي اسمان کې چې باران وي او وریځ نه وي اسمان کې د اشنا دغه ستم مې حق حیران کی سر ګلونه رانه غواړي په خزان کې که هر څو وینې خامخا کږېږي که هر څو وینې خامخا کږېږي لکه اوسپنه چې ګیره شي سندان کې لکه اوسپنه چې ګیره شي سندان کې د اشنا دغه ستم مې حق حیران کی سر ګلونه رانه غواړي په خزان کې دا زما زور برکب ته ور معلوم شي دا زما زور برکب ته ور معلوم شي مخامخ چې کله راشي په میدان کې سر ګلونه رانه غواړي په خزان کې د اشنا دغه ستم مې حق حیران کی که هر څو مې تاوان کېږي خفه نه یم که هر څو مې تاوان کېږي خفه نه یم دا متل دی چې وي ګټه په تاوان کې
دا متل د چې وي ګټه په تاوان کې دا اشنا دغه ستم مې حق حیران کې سرو ګلونه رانه غواړي په خزان کې ستا د مینې حقیقت په ور معلوم شي ستا د مینې حقیقت په ور معلوم شي اے آسرا که یارو قتل گریوان کې اے آسرا که یارو قتل گریوان کې دا اشنا دغه ستم مې حق حیران کې سرو ګلونه رانه غواړي په خزان کې وسلام. قدرمنو دا یاسر علي یاسر چې تاسو ته خپل شعرونه وړاندې کړل. اوس زه آصف شهزاد ته بلنه ورکوم چې هغوی تاسو ته خپل تازه شعرونه وړاندې کړي. ښاغلی آصف شهزاد. بسم الله الرحمن الرحیم. زه به تاسو ته خپل یو درې شعر وړاندې کړم چې دلته کې غل اکثر خپل سړی هیجي دلته کې غل اکثر خپل سړی هیجي دلته کې پچا باندې اعتبار پاتې دی او له کله نه چې په سختو کې راګیر یم یارانو چې له کله نه په سختو کې راګیر یم یارانو ووایئ که نه کم یو مې پکې یار پاتې دی او هسې په خپل شعر ته پوره ویلی نه شم هسې په خپل شعر ته پوره ویلی نه شم چې کمی پکې له معیار پاتې دی. وسلام. قدرمنو دا آصف شهزاد چې موږ ته خپل شعرونه وړاندې کړل. او زه قیصر رضا له بلنه ورکوم چې هغوی تاسو ته خپل تازه شعرونه وړاندې کړي. ښاغلی قیصر رضا. دا غزل دی چې یو څو سخي سخي ته ګوره که نه یو څو سخي سخي ته ګوره که نه پکې غني غني ته ګوره که نه یو څو سخي سخي ته ګوره که نه پکې غني غني ته ګوره که نه او مرګه په چا باندې ایله نه کوې مرګه سړي سړي ته ګوره که نه مرګه په چا باندې ایله نه کوې مرګه سړي سړي ته ګوره که نه د هر چا زړه د ماتولو نه یي قربان زړګي زړګي ته ګوره که نه د هر چا زړه د ماتولو نه یي قربان زړګي زړګي ته ګوره که نه او دې ګیدړانو ته خو نښه وکړه دې ګیدړانو ته خو نښه وکړه پکې زمري زمري ته ګوره که نه دې ګیدړانو ته خو نښه وکړه پکې زمري زمري ته ګوره که نه او هر یو ګلمخې خو ګل نشي کېدی هر یو ګلمخې خو ګل نشي کېدی یو نیم ازغي ازغي ته ګوره که نه هر یو ګلمخې خو ګل نشي کېدی یو نیم ازغي ازغي ته ګوره که نه لال زمرود او جوهر وپېژنه لال زمرود او جوهر وپېژنه غمي 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 ته ګوره که نه لال زمرود او جوهر وپېژنه غمي 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 ته ګوره که نه او رضا په هر چاکلک باور مه کوه رضا په هر چاکلک باور مه کوه رضا سړي سړي ته ګوره که نه. ډېره مننه ډېره مننه. قدرمنو دا ښاغلی قیصر رضا. او اوس زه بلنه ورکوم شاه حسین شهکار ته چې هغوی تاسو ته خپل تازه کلام وړاندې کړي. ښاغلی شاه حسین شهکار. ډېره مننه. د غزل یو څو شعرونه دي چې ما ته خو ظلم ښکاري او ته ورته ایمان وایې او زه ورته هیڅ نه وایم ته ورته جانان وایې او د سر او خپو پته یې نه لګي دا ژوند څنګه دی بیا هم خوشحاله دي دنیا ته ښه قربان وایي او د قسمت لیک ته د حیران شمه ګیله مې راشي غریب به ټول عمر رنځېږي او بل ته خان وایي او د دې دنیا په بدل څنګه به جنت راکوي د دې دنیا په بدل څنګه به جنت راکوي ما ته دوزخ ښکاري او څوک ورته میدان وایي او د 1 روپۍ مفاد چې راشي نو بیا هیڅ نه مني هسې سجدي کړي او بس ځان ته مسلمان وایي او صدر صاحب وی ولې به نه کړي غیر مذهب حکومت په دنیا ولې به نه کړي غیر مذهب حکومت په دنیا که نور څه نه وي نو انسان ته خو انسان وایي مننه او ولې به نه کړي غیر مذهبه حکومت په دنیا که نور څه نه وي نو انسان ته خو انسان وایي او د فکر سوچ او د احساس ماده به نه وي پکې نو ځکه به خاندي او شهکار ته بدګومان وایي. ډېره ډېره مننه. قدرمنو دا شاه حسین شهکار چې تاسو ته خپل تازه کلام وړاندې کړو. او اوس زه بلنه ورکوم ښاغلي محمد سعید عابد ته چې هغوی تاسو ته خپل شعرونه وړاندې کړي. ښاغلی محمد سعید عابد. غزل 2-3 شعر دي. زه ستا نه خبر نه شوم ته زما نه خبر نه شوې
زه ستا نه خبر نه شوم ته زما نه خبر نه شوې زه ستا په نظر نه شوم ته زما په نظر نه شوې او ته هم لکه زما د انا زهرو باندې پای ته هم لکه زما د انا زهرو باندې پای زه ستا په اثر نه شوم ته زما په اثر نه شوې او ته هم لکه زما د نفرتونو دریاب یوړې ته هم لکه زما د نفرتونو دریاب یوړې زه هم شم بې ګودره زه هم شم بې ګودره او ته هم په ګودر نه شوې او یو لویه معمده زندګۍ کې جوړه شوې یو لویه معمده زندګۍ کې جوړه شوې او زه تا باندې سر نشم زه تا باندې سر نشم او ته ما باندې سر نشوې یو لویه معمده زندګۍ کې جوړه شوې زه تا باندې سر نشم ته په ما باندې سر نشوې او مونږ دواړه د غرور په سمندر یو لاو شوي مونږ دواړه د غرور په سمندر یو لاو شوي زه هم ته بهر نشم ته هم ته بهر نشوې او مقتده عابد سره د روغه په رمضان کې هم ونه کړه عابد سره د روغه په رمضان کې هم ونه کړه او زه ستا په اختر نشم ته زما په اختر نشوې دا محمد سید عابد چې تاسو ته خپل تازه شعرونه وړاندې کړل او زه ښاغلي سیف الرحمن محتاج ته بلنه ورکوم چې هغوی تاسو ته خپل تازه کلام وړاندې کړي. ښاغلی سیف الرحمن محتاج. ډېره مننه. که غېږه د اشنا مې د سپالو نه ډکه ده د سپالو نه ډکه ده زما د سوال لمنه د ازغونه ډکه ده ملګرو دا په شونډو مې مسکا د ناخوالی ده ملګرو دا په شونډو مې مسکا د ناخوالی ده درمنده دا سینه مې اسویلو نه ډکه ده زما د زړه تسکین د پاره ګوټ مې پکې نو زما د تسکین د پاره ګوټ مې پکې نو دا سکه مې خانه د کاسو نه ډکه ده دا زه چې سرګردانه لیونې ګرځم دا زه چې سرګردانه لیونې ګرځم مرګرو هر ادای د نشو نه ډکه ده محتاج به درته حلوی کرالی تولاندې ته محتاج به درته حلوی کرالی تولاندې ته ای ښکلې دا سینې د ګلو نه ډکه ده سلام. قدرمنو ملګرو دا و ښاغلی سیف الرحمن محتاج چې تاسو تېنه تازه شعرونه واورېدل او اوس د دې مشاعرې اخري چې کوم ملګری دی نو هغې ته بلنه را چې د فضل حسین فضل زموږ د ډاګیا سفرونو ملګری دی چې هغې خپل تازه شعرونه تاسو ته وړاندې کړي. ښاغلی فضل حسین فضل. ډېره مننه د تولاندې ادبي ټولنې او د دې د نوي سبا تنظیم چې د اختر په دې ښکلې موقع موږ ته دعوت راکړو. موږ ډېر ملګري خواږه ملګري چې د دې حالاتو په وجه د یو بل نه سمې اشنې لرې پاتې شوي موږ راغونډ کړو زموږ ملاقات پرې وشو. تاسو په وړاندې یو څو د غزل خپل شعرونه وایم وایي ستا دروند نظر په غېږ کې واغستمه ستا دروند نظر په غېږ کې واغستمه او سم د زړه سر په غېږ کې واغستمه ستا دروند نظر په غېږ کې واغستمه او سم د زړه سر په غېږ کې واغستمه او ما وی چې نوم به یې په خوله وانخلم ما وی چې نوم به یې په خوله وانخلم او بیا مازدیګر په غېږ کې واغستمه ما وی چې نوم به یې په خوله وانخلم او بیا مازدیګر په غېږ کې واغستمه او ستا د طلب ستا د حصول په خاطر ستا د طلب ستا د حصول په خاطر یو لوی سفر په غېږ کې واغستمه او زه لکه پرخه د ګلاب په پاڼو زه لکه پرخه د ګلاب په پاڼو د ښایست نور په غېږ کې واغستمه او غیرت او ننګ په پښتنه لوپټه غیرت او ننګ په پښتنه لوپټه او کړمار غر په غېږ کې واغستمه غیرت او ننګ په پښتنه لوپټه او کړمار غر په غېږ کې واغستمه او د وجود څړیکو چې په چغو سر کړم
د وجود سړیکو چې په چغو سر کړم نو زه لر او بر په غېږ کې واغستم د وجود سړیکو چې په چغو سر کړم او زه لر او بر په غېږ کې واغستم او د ګناهونو په سیلاب کې لاهو د ګناهونو په سیلاب کې لاهو او زه تې کوثر په غېږ کې واغستم د ګناهونو په سیلاب کې لاهو او زه تې کوثر په غېږ کې واغستم او د کوټنو لوبې فضل او غزل د کوټنو لوبې فضل او غزل او دغه هنر په غېږ کې واغستم. ډېره ډېره مننه. قدرمنو دا و فضل حسین فضل د ډاګیا سفرونو زموږ ملګری ډېر ښایسته کلام یې موږ ته وړاندې کړو او اوس زه محمد سعید عابد له یو ځل بیا بلنه ورکوم خو هغوی به موږ ته زاهد علي کاروان یو غزل وی. زاهد علي کاروان چونکې د وجې په دې محفل کې موجود نه دی نو هغوی خپل کلام را لېږلی دی. دغه کلام به وورو موږ زاهد علي کاروان د محمد سعید عابد نه. د منزل نه خبره مزلونو باندې سر دی د منزل نه خبره مزلونو باندې سر دی خپل قسمت ته حیران ګوري د خپل ځانه مرور دی او ښکاري بیا په انتظار دی د جانان لارې ته ګوري ښکاري بیا په انتظار دی د جانان لارې ته ګوري وای را بشي مې خواله نن په تمه د دلبر دی او د غریب بچو د پاره نه جامې او نه پیزار شته د غریب بچو د پاره نه جامې او نه پیزار شته او خانه ته څه خبر دی ستا خو هر وخت اختر دی او خدای دې راولي اختر له د ډوډۍ په تکل وته خدای دې راولي اختر له د ډوډۍ په تکل وته زه دعا ورته کومه یار د کلي مسافر دی او دعاګانو باندې رنګ دی څومره هسکه غاړی ګرځي دعاګانو باندې رنګ دی څومره هسکه غاړی ګرځي مور او پلار یې لا ژوندي دي دغه څومره بختور دی. او اخري شعر دی چې زه زاهد پکې لا ګرځم د وتلو لار مې نشته زه زاهد پکې لا ګرځم د وتلو لار مې نشته او زه مثال کې د کشتۍ یم ستا یادونه سمندر دی. قدرمنو اوس ستاسو د رزل ټي وي د طرف نه دا مشاعره اورېده او دې مشاعرې تابعه چې کومه کړې وه نو هغه وه نوې سبا تنظیم شګی تولاندې. په دې کې چې کومو ښاغلو شاعرانو برخه واخیسته د هغې نومونه په آخر کې یو ځل بیا ښاغلی فاروق حسین فاروق، ښاغلی یاسر علي یاسر، ښاغلی محمد سعید عابد، ښاغلی سیف الرحمن محتاج، ښاغلی مومن خان مومن، ښاغلی فضل حسین فضل، ښاغلی آصف شهزاد، ښاغلی حاجي ګل ظهیر، ښاغلی شاه حسین شاهکار، ښاغلی قیصر رضا رضا، ښاغلی سبحان الله پرهر او د دې نه علاوه زاهد علي کاروان چې کوم کلام و نو هغه محمد سعید عابد موږ ته وړاندې کړو. ستاسو ټولو یو جهان مننه.